Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. English to Pashto learning. راځئ چې نن په ویل او په شل باندې ځان په پښتو کې پوه کړو چې د ویل او د شل استعمال څنګه دی او چرته به مونږ د ویل او د شل استعمال کوو. اول نمبر شل. شل دا د انګلیش یو پخوانی یعنی مونږ چې ورته زوړ لفظ وایو، دا د انګلیش یو زوړ لفظ دی. اوس چې دا نوې دور کم دی، دا نوې زمانه چې کم ده، دا نوې نسل چې کم دی، دا بالکل د شل استعمال نه کوي. دوی د شل په ځای ویل را مخکې کو، یعنی ویل راوړو د آی وی سره هم اوس ویل استعمالیږي. د شل مخکې به مونږ ویل چې د آی وی سره به مونږ شل استعمالو، نو دا بالکل ختم شو. اوس د آی سره هم ویل استعمالیږي او د وی سره هم ویل استعمالیږي. شل بالکل ختم شوی دی. دا د انګلیش یو زوړ لفظ دی، لکه څنګه چې زمونږ د پښتو هم داسې ډیر لفظونه شته دی چې هغه پخوا به زمونږ مشرانو ویل او اوس بالکل مونږ نه وایو، یعنی مونږ نه خیر شوي هم دي چې دا لفظونه به زمونږ مشرانو ویل او که راته یاد هم دي، په هغې باندې مونږ په محفل کې شرمیږو چې دغه لفظ ووایو، یعنی مونږ ته بد ښکاري. نو مونږ د نوي، لکه زه تاسو له په پښتو کې یو مثال درکړم چې مونږ به اوس هم ډېر خلک وایي چې مونږ دا کار داسې کړی دی. او اوس چې د پښتو دا نوی نسل چې کوم دی، دا نوی خلک چې دی، نو دا د مونږ په ځای وایي مونږ دا کار داسې کړی دی. نو په ویل او په شل کې هم دوغومره فرق دی، لکه څنګه چې په مونږ او په مونږ کې فرق دی. نو دا مونږ لفظ نه دی، دا لکه ښه لفظ هم دی او ډېر ښه لګي. څوک چې وایي د هغه د خولې نه هم ښه راوځي او په بل انسان باندې هم ښه لګي. نو دغه حساب له دا شل هم بالکل اوس ختم شوی دی او د دې د ویلو هیڅ ضرورت نشته دی. نو فرض که مونږ په مخکې ویل چې I shall go to school tomorrow، یعنی زه به سکول ته سبا ځمه. اوس خلک وایي چې I will go to school tomorrow، زه به سکول ته سبا ځمه. I will come tomorrow، یعنی زه سبا راځمه، یعنی دا شل بالکل ختم شو. نو اوس مونږ له هم پکار دی چې د شل ویل بالکل پرېږدو او شل بالکل نه استعمالو. د وی سره هم مونږ له د ویل استعمال پکار دی، د آی سره هم مونږ له د ویل استعمال پکار دی، د یو سره هم مونږ له د ویل استعمال پکار دی، د هی سره هم مونږ له د ویل استعمال پکار دی. یعنی چې هر قسم لفظ وي د هغې سره مونږ له د ویل استعمال پکار دی، یعنی د شل استعمال بالکل پکار نه دی. ځکه چې ویل او شل د دواړو یو شان معنی راځي. I will go to school tomorrow، زه سکول ته سبا ځمه. I shall go to school tomorrow، زه به سکول ته سبا ځمه. یعنی د شل او د ویل بالکل یو شان معنی راځي. نو بالکل پکار نه ده چې موږ په دې کې ځان کنفیوز کو چې دلته شل لګي او که ویل لګي. شل بالکل ختم او د نوي دور چې کوم لفظ دی ویل، د هغې ویل پکار دی. دا نه دی کول پکار چې د آی سره مونږ شل ولګو یا د وی سره ویل ولګو. د آی وی یو د هر یو لفظ سره مونږ له د اوس دور چې کوم دی په دې کې مونږ له ویل لګول پکار دی. د شل لګول بالکل نه دی پکار.